اسلامي امارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 80 تنه بهرني وګړي بندیان دي. او وروستی خبره ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې پراخه اعتراضیه غونډه جوړه کړه. سلام، وخت مو په خیر. تاسو زموږ غږ له یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه اورئ. زه کریمه لکوزه یم. اسلامي امارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 80 تنه بهرني وګړي بندیان دي. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 80 تنه بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانیانو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي 80 تنه بهرني وګړي چې 10 میرمنې هم پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د افغانستان اسلامي امارت دغه چارواکو د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له 2 کلونو راهیسې له اسلامي امارت سره بندي دی د روغتیایي اسانتیاوو د نشتونوالي له کبله له جدي روغتیایي خطر او حتی مرګ سره مخامخ دی. وروستی خبره ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې پراخه اعتراضیه غونډه جوړه کړه. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په روزمک سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه جوړه کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان څانګې مشر عید رحمان وزیري د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان دیره اسماعیل خان بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو څخه شکایتونه کوي. د مشال راډیو د راپور له مخې یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2024 میلادي کال کې تر دې دمه 28 هدفي حملې شوي. همداراز په تیر 2022 میلادي کال کې له 500 زیات قبایلي مشران، ځوانان، سیاسي فعالان، دیني علما او امنیتي ځواکونه په تروریستي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.